سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. په لومړي سر خو ټولو افغانانو ته د سترې بریا مبارکي وایم. افغان کرکټ ملي لوبډلې وکولی شوله چې په درېیمه نړیوالې شل-اوریزه لوبه کې مالین لوبډلې ته ماته ورکړي. افغانستان په دغه لوبه کې یو ځل بیا د لوبې ټاس وګټي چې پخپله د توپونې پرېکړه وکړله. افغان لوبډلې ډېره خوندوره په زړه پورې زبردسته توپونه وکړه چې آیرلینډ لوبډلې ته د 155 منډو هدف کېښوی. په دغه وروستۍ شل-اوریزه لوبه کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ډېره خوندوره په زړه پورې زبردسته لوبه وکړله. په توپونه کې ابراهیم ځدران 72 منډې جوړې کړې چې ناټ آوټ پاتې شو. داسې اسحاق رحیمي به 27 منډې جوړ کړې. نور لوبغاړي ونه توانېدله چې د افغانستان لپاره د ډېرې منډې جوړ کړي. پرله پسې خپل وکټ د لاسه ورکړلې. یوازې ابراهیم ځدرانو چې د افغانستان لپاره ډېرې منډې جوړ کړې او د افغانستان د منډو هدف یې لوړ کړ. د 150 منډو هدف په تعقیب کې آیرلینډ لوبډلې ډېره خرابه ناکامه توپونه وکړله چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 98 منډې جوړ کړې چې افغانستان لوبډلې په 50 منډو په توپیر ستره ماته وخوړله. په دغه لوبه کې افغان توپ اچوونکو ښه توپ اچونه هم ترسره کړله. په خاصه توګه عظمت الله عمرزي 90 لک په ډېره زبردسته په زړه پورې توپ اچونه وکړله. عظمت الله عمرزي 4 لوبغاړي وسوځول. 90 لک په 3 لوبغاړي وسوځول. داسې راشد خان انګیالی خروټی او فضل حق فاروقي بیا یو لوبغاړی وسوځوي. د افغانستان او آیرلینډ ترمنځ د درې نړیوالې شل-اوریزې لومړۍ لوبه آیرلینډ کرکټ ملي لوبډلې ګټلې وه، خو په 2 پرله پسې لوبو کې بیا افغان لوبډلې بریا ترلاسه کړه چې لوبلړۍ 2-1 سره آیرلینډ لوبډلې ته ماته ورکړه. د افغانستان او آیرلینډ ترمنځ یوه ټېسټ 3 ورځنۍ 3 شل-اوریزې لوبې ترسره شولې چې په یوازینۍ ټېسټ لوبه کې آیرلینډ لوبډلې افغانستان ته ماته ورکړله. په 3 نړیوالې ورځنۍ سیالۍ کې بیا افغانستان آیرلینډ ته ماته ورکړه او په 3 نړیوالې شل-اوریزې سیالۍ کې بیا هم افغانستان آیرلینډ لوبډلې ته ماته ورکړه. بیا هم ټولو افغانانو ته د سترې بریا مبارکي وایم. افغان کرکټ ملي لوبډلې وکولی شوله چې آیرلینډ لوبډلې ته په 3 نړیوالې ورځنۍ او 3 نړیوالې شل-اوریزې لوبلړۍ کې ماته ورکړي. که تاسو غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلوماتو څخه ځان خبر کړئ نو حتما زموږ پیج سره فالو، چینل سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.